سیند غاړه دیره شین چای څومره کیف کوي او مازدیګری والله ډېر ښایسته واقع سره چې د اطراف ځوانان سره چې وخت سړی تېر کړي خوندوري دا چې نن څه خبره چې شین چای او ښایسته سیند او ښایسته فضا دا 50 کاله مخکې دغه ځای کې به بوتان ښکارېدل بوتونه به وو دغه حکومتو کې زه ګرځېدلی یم دا ډېرې سختې مچې دي او په الماسو یې ویلي دا داسې په اوسپنه هم نه ویلی کېږي خو دا مشرانو او د عالمانو له خولې نه داسې وو چې د حضرت عثمان صاحب په وخت کې دا ملک آزاد شوی د کفارو نه استاد په اوس وخت کې دغه حالاتو کې د کابل هوا ښه ده او که جلال آباد تقریبا بس نور ورپسې ګرځم زه به ووایم استاد ماشاءالله د 2 کلونو ده وجره ده دا ځای دی دا ورو دا مجره ده ګوره که دروازه نه لري وایي حسن د ځوانۍ پورې تړلی وي ختمه شي ښکلا چې ځواني تېره شي او ستا غوندې مې ډېر ښکلي لیدلي دي پاتې شي تنها چې ځواني تېره شي بس دی هغه ممتازې مشډل بډل د کلي سړی بلد به هم خو بدل شوی په بازار کې نه یم سلامونه درنو دوستانو ستړي مه شئ زه یم مصطفی میاخیل راغلی یو مومندرې ته مومندرې هزارنه او د سیند غاړه ده دیره ده او ملګري راغلي دي څه ملګري له کابل نه راغلي دي څه د جلال آباد ښار نو څه د دې ځای خپل دوستان راسره دي او مسټر روني راسره ده سید حمایت الله سادات صاحب هم راسره ده چې د تخنیک او ټول مسایل نو دته ورغاړي کیمره هم کله کله کوي او ایډیټ هم ورسره کوي نو تا نه ځانګړې مننه استاد راسره ده همداراز استاد نادر راسره ده استاد عبدالله نو ماشاءالله د بوکس ده که نه استاد نو ډېر پخوانی استاد پخواني استاد باره کې به درته ووایم چې استاد تاسو ګورئ ماشاءالله له ما نه ځوان ښکاري خو استاد عمر نه چې خبر شي که نه توبې به وباسئ په وزنۍ برکت د څه ده د ورزش ده چې استاد لا هم ځوان ساتلی ده نو ټول ملګري راسره دي په آزاد مومند صاحب دغه بنډار برابر کړی ده له ده نه هم ډېره مننه اول به راځو استاد ته استاد ښه راغلاست ستړی مه شئ خیر اوسې تاسو ته هم ښه راغلاست وایم ډېره مننه استاد مننه کوم د مومندرې د ځوانانو نه چې زموږ ډېر زیات ښه مهمان نوازي وکړو کور م ډېره مننه استاد د سیند غاړه دیره شین چای څومره کیف کوي او مازدیګری والله ډېر ښایسته واقع سره چې د اطراف ځوانان سره چې وخت سړی تېر کړي خوندوري دا چې نن څه خبره چې شین چای او ښایسته سیند او ښایسته فضا او ستاسو دغه برنامه چې نور هم دا ماحول ښایسته کړی ده نو بهتر قربان استاد ما مخکې یو خبره وکړه چې د استاد عمر که تاسو خبر شئ حیران به شئ نو اورېدونکي دغه لیدونکي به په تمه وي چې استاد عمر څومره ده والله زه خو لکه هغه غوندې خپل عمر نور نه وایم چاته ولې د بل واده اراده خو به دې نه وي انشاءالله ښه اوس هم اراده شته اراده شته انشاءالله مړه مونږ خو باید څلور وکړو هغه ورور مې لا اوس مجهز ده او صرف دومره وایم چې د ظاهرشاه د حکومت یم ظاهرشاه د حکومت یې تقریبا بس نور ورپسې ګرځم زه به ووایم استاد ماشاءالله د 2 کلونو ده او اوس هم ما ورته مخکې مې ویلې چې 4-5 ځوانان نه په منډه کې ورتلی شو نه په غېږه ورتلی شو ځکه یوازینی ورزش ده چې دی ځوان ساتلی ده او ټول باید ورزش وکړو موږ تاسې چې هم مو وجودونه قوي شي او هم مو ذهن قوي شي او هم مو ځوان پاتې شو ځکه چې څومره ورزش کوي نو هغه د بدن د وجود هغه عضلات چې دي هغه حرکت کوي او ځوان پاتې کېږي استاد راځو ورته وروسته بېرته انشاءالله غورې به کوو سره د ظاهرشاه وخت اوس وخت
مینه محبت په کوم وخت کې و؟ مینه محبت هغه وخت ډېر زیات و دا وایي چې ټکنالوژي زیاته نه وه که نه؟ نه ټکنالوژي که نه و بس محبت او صمیمیت زیاته زیات و او خدای وکړي چې دغه حکومت هم اوس یې کولی چې د خلک محبت او مینه بېرته سره قایم کړي انشاءالله انشاءالله ځکه سوله ده الحمدلله د همدغې سولې برکت ده چې موږ دغلته نن ناست یو اطرافو ته راغلي استاد نادر څنګه یې؟ شکر الحمدلله میخیل صاحب ته ښې ډېره مننه خوشحاله اوسئ استاد نادر نو له کابل نه راغلی دا د فري فایټ ده که نه د کیک کیک بوکس او دغه مخکې ویلې چې یادونه یې مه کوه خو زه یادونه وکړم استاد نو ماشاءالله ناسې څونه مې زور کې باید خلکو ته ووایي استاد درې خارجي سیالۍ ګټلې زموږ لپاره خو مخکې او د اوس وخت کې نو د لوبو څخه پاتې شوی ده ځکه قوي سپانسر ته پکار ده که نه استاد انشاءالله نور هم ډېر قوي فایټر ده استاد په اوس وخت کې دغه حالاتو کې د کابل هوا ښه ده او که جلال آباد بسم الله الرحمن الرحیم دا هر څه د مخې زه خپل سلامونه او احترامات ملګرو ته د راغلو یارانو دوستانو ته او قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې حالاتو کې خو ماشاءالله ننګرهار په ډېر ښه موسم دی د هر نګاه نه خو تاسې کابلیان نو موږ بیا یو ګیله کوو هغه څنګه چې وړی شي بیا ننګرهار سریشخند وایي دا دیګې بخار نه و بیا نه هغه ساعت دی خدای نه کوي موږ هر کله اوړي کې هم راغلي یو نو د زموږ ملګرو یارانو دوستانو ډېر قدردانۍ کړې ده د موږ ډېر عزت او احترام کړی ده او په ژمي کې خو بیخي او خاصه مننه کوو د فضاد مومند صاحب نه چې په داسې ځای کې موږ ته داسې ښه مېلمستیا راکړله وطني مایان او په څنګ کې نور ډېر قدر و عزت د موږ وکړو الله پاک دې د ده نه راضي شي خوشحاله اوسئ بس تاسې چې راځئ ستاسې د ښایسته قدمونه چې دلته په ننګرهار لګېږي نو بیا زموږ غوندې خلکو هم در سره خیر وي قربان وشم الله مې سر یې موږ ته به من دا 15 کلو کې داسې دعوت نه و کړی الله کوي انشاءالله چې موږ هر کله ننګرهار ته راغلي یو د موږ ډېر احترام کړی دی د موږ ډېر قدردانۍ کړې ده او ډېر عموما سادات صاحب ته څنګه لرې ناست یاره غږ دې راځي نه که نه دې کې وغږېږه راځه دې نورو ملګرو سره ته مرکه وکړو دې ملګري باندې ترنم وکړه یاره ټپې پې وکړه زه څه وکړو اول خو به ځان راته معرفي کړي نوم دی نوم مې عبیدالله ظهیر دی د ارزانه اوسېدونکی یم ښه ډېر دلته څه کار کوې یاره دستي خو خوش یو ځکه چې پوهنتون نه فارغ یو نور شیان نشته دی بس همداسې یو شی هم نه کړو نور بس زه الله دې رحم وکړي بس اوس د نورو ترنم وایه په خوږه ګانې ترنم باندې نه کوې استادان کلنده کړې او نه کوله شم نه بس وکړه اوس وکړه نو جنجال مه یو کوه ټپه به ته ووایم چې یوه نه چې ټپه وایې بیا همسې ورځه ورپسې یوه ټپه مه وایه نه مې دا کړې کله ترنم کړه خیر اول ځل وکړه زه خیر ده څه شی به ته ووایم الله کې وایي نه شم ویلی ما ته ویلی همسې لږ لږ په شا تختې لږ مخکې کښېنه ترنم وکړه نه شم کولی که نه ترنم ماته وایي زه نو یاره اجره ده دا داسې دا ورودانه کې دا مجره ده ګوره خیر که دروازه نه لري بس تېرېږه دې دا ترنم نه تېرېږه څه شی به ووایې یا به ته ترنم کوې یا به ته کوې نه دی کوې زما په ژبه زه به ترنم وکړم خو یو ټپه به ته ووایم چې تاسو نه پوهېږئ وایي حسن د ځوانۍ پورې تړلی وي ختمه شي ښکلا چې ځواني تېره شي او ستا غوندې مې ډېر ښکلي لیدلي دي پاتې شي تنها چې ځواني تېره شي بس دی بس نور شیان نشته را سره خو مخکې یم خو نشته را سره نور شي اخر صاحب دا خو زما نه منې چې ته پوه نه کړې زما په خبره نه کېږي بس چې تا پوه نه کړو خدای دې پوه کړي استاده ته څنګه یې الحمدلله تاسو خاص الحمدلله څنګه دي کارونه دي څنګه دي شکر الله نازور ماشاءالله اوس کابل یخ شوی ده کابل یخ دی یخ هندواڼې به در روانې دي وخت هندواڼې دی وخت دی نشته مالټو ته مې راځه ماټلې او مالټو د کابل مڼې او انار دي که مڼې دي که او ګیلاسه هغه هلته زیات دي دې سیزن کې چې دی میاخیل صاحب اوس خو د انارو سیزن ده د انګورو سیزن ده د مڼو ده او ماشاءالله دی په دې وخت کې چې بدبخته سړی هغه ده چې په دې وخت کې دغه میوې نه خوري او د خپل وطن د میوې خپل وطن میوې لارې هم بندې دي مشکلات هم دي بهترینه مڼه بهترین انګور په 100 افغانۍ باندې یعنی په خارج کې د دې کیلو په زرګونو روپۍ باندې دي حقیقت
پاکستان کې یو رومي په 15 کلدار یو یو رومي 1200 ته ختلی وو او زمونږ د وطن رومیان وو که نه هغه چې مخکې تللي وو په لاهور کې به استاذه دغه زرنج کې اچولي وو که نه هغه ته لوډر ورته وایي زرنج ته او نارې به یې ویلې کنداري نارې کنداري نارې پنجابیان ډېر ښې نارې وایي که نه نو تقریبا دغه د کندهار انار په کیلو به په 600 روپۍ وو او دلته مونږ بسته من 9 کیلو په 100 افغانۍ اخلو او بالکل نو ښه خبره دا ده چې د خپل میوو نه استفاده وکړو خپل وطن ته طریقې ورکړو خپل بزګر ته سره همکاري وکړو او د هغوی هغه کوم خواري چې کړی بې ځایه لاړ نه شي. مومند صاحب ته څنګه یې؟ الحمدلله ورور تاسو دې تر خو دې ترنم نه کوزبه ته کې نو دا خو به مجبور شي وای کی دا کوزه کې ډیر کړی دي او خیم اوس نه په کوزه ولې نه کوي یا زمونږ د میانو پیسې راکړي دا خو ور کړی وخت ښه پیسې تا ورکړي خو بیا ترنم ته وکنه نو مال په کې چې هم راځي چې شه دې یاد دي نو چې ما نو ټپا نو ترنم چې هم نه راځي ښه استاد کومه ټپه نه ده زده یاره نه ومې دام بلاله خو څه نشته ښه استاده ستاسې دغه مسلک ته لږ درځم یو پیغام صرف درنه وړم د یو استاذ یو مشر په لحاظ ځینې ورزشکاران دي چې هغوی ټاپې لګوي چا دلته لګولي چا دلته لګولي چا په لاسونو لګولي او هغه د جامو د پنسو جګول او دغسې ورزشکارانو ته ستا پیغام څه ده؟ ښه کار کوي که نه؟ که ښه کار نه کوي نو ستاسو پیغام ورته څه ده؟ ډېر ښایسته پوښتنه دې وکړو خبره دا ده چې کوم شی چې په شریعت کې راوایي هغې ته موږ باید ښه ووایو نو زموږ او ستاسو په شریعت کې دغه کار ناروا ده بالکل او دا باید دا ټاپې ونه لګوي ځکه چې لومړی خو د دوی هغه وجود خرابېږي تاوان ورته رسوي ضرر رسوي خدا نخواسته داسې نه چې جلد کې ورګله سرطاني مشکلات جلد کې پیدا شي یعنې ډېر زیات ضرر لري بل دا چې شریعت خپله بد ورته وایي نو دا چې زموږ او ستاسو خپله ماحول اسلامي ده زموږ او ستاسو حکومت هم دا نه مني دغه ټاپې دا شي نه باید دغه ځوانان دغه شي نه خودداري وکړي او دغه ټاپې دې ونه لګي بالکل او بل ورزش د احترام باید د ورزشکار خو هغه خارجیان دي چې کوم کار کوي هغه د هغوی خپله خوښه ده موږ او تاسو باید د خپل د مسلمان پښتانه یو خپل د محیط او خپل دغه عنعنات او کلتور د هغې قدرداني وکړو باید دغه کار باید ونه کړو بالکل نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ له تاسو ټولو نه زیاته مننه ګلزاره ته څنګه مریض یې ښه یې تا ټپې نه دي زده الله غزل ووایه انا واخله غزل ووایه لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو د حجرې ټولو مېلمنو ته ډېره مننه چې موږ ته قیمتي وخت راکړه یو غزل به ووایم ستاسو د خوښې وړ وګرځي وایي په کلي کې خاموشي وه چې راتلم په ما پسې خوا بده د لالي وه چې راتلم په کلي کې خاموشي وه چې راتلم په ما پسې خوا بده د لالي وه چې راتلم او لحد ته د زلمیو جنازې ولې روانې لحد ته د زلمیو جنازې ولې روانې همدغه جنازې وې بدبختي وه چې راتلم او دې چم کې دې په سپینه لمن داغ مشه پښتو ده دې چم کې دې په سپینه لمن داغ مشه پښتو ده هغه خو د ټول کلي تومتي وه چې راتلم او تر نیمو شپو به یار سره تر هغه وخت به ناست وم تر نیمو شپو به یار سره تر هغه وخت به ناست وم چې ستورو به سحر سره خواري وه چې راتلم او د هغه بې وفا نوم راته مه اخله سړیه د هغه بې وفا نوم راته مه اخله سړیه د هغه خو رقیب سره دوستي وه چې راتلمه او زما خو داسې حال نه و دیدار مخکې دی نه زما خو ډېره ښکلې زندګي وه چې راتلم ډېره مننه نو راځئ دوستانو تاسې له موږ سره د دغه ساحې نورې ښایسته منظرې وګورئ ښایسته شاټونه را سره وګورئ او په خپرونه کې را سره پاتې شئ استادانو مشرانو له تاسو ټولو مننه ته پاتې شوې څنګه یې طبیعت دې ښه ده دا دې څه کېږي ملګری دی دا څه رقم ملګری دی ستا مړه ښه ملګری دی تر نومونه کوي که نه شرمېږي ته خو نه شرمېږي ما خو نه زده کنه ما کړی نه دی کنه ولاکې مې زده ده چې کوی زده مې بیا مې ته کول هغه زده دی بس شرمېږي دا ته یو شی وایه زه به ورو داسې شی به وایم نو داسې زموږ نه کړي نه ده وروره شی ووایه ټپه ووایه شی دلته ټپې هم نه زده دی وروره هغه شی خو ډېره مننه استاد محترم خدای مو آباد لره خدای دې وکړي چې د ځوانانو بنډارونه دغسې دوامداره واوسي په وطن کې همدغسې سوله واوسي چې ځوانان هر خواته لاړ شي د
د وطن ښکلاګانې وګوري، چکرې ووهي او الله تعالی دې کاروبارونه هم برابر کړي چې د ځوانانو جیبونه ډک کړي او له چکرونو او له بنډارونو څخه خوند واخلي. راځئ ملګرو تاسې نور شاټونه راسره وګورئ، د دغې ساحې ښکلاګانې وګورئ. بس دا جوړ کړی اسې په غاړه کشتو والا خبرې کړې موږ خاصم لاله بندغه تناس بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. ما درته وړاندې مې یادونه وکړه چې دلته څمڅې دي او ډېرې پخوانۍ دي د خلکو د مشرانو په وینا چې ډېرې پخوا ویستل شوي. په همدې اساس مې کاکا ځان سره را پیدا کړه، د یو څه معلومات لرلو. اول کاکا ته ښه راغلاست، ستړی مه سې. خدای دې وکړه، خدای دې عزت وکړه. قربان دې سم. نوم دې څه ده مبارک؟ ما مومن حاجي. مومن حاجي صاحب د کوم ځای اصلي؟ مونږ د اصلي د ولایت لوګر د ولسوالي مازر. ښه ډېر ښه ده. دلته اوس اوسېږي ژوند دې بر بیره کې مونږ خپله مځکه ده پخوا مې د ظاهرشاه واقع اخیستې ده. ښه همدلته به زمی بدل ته راته وړی به پورته تلو لوګر ته بدلې. او بیا د انقلابو په خاطر باندې مونږ نه بیا معاملې دلته پاتې شو، بیا قتل بیا بېرته هجرت ته رالو، بېرته دلته پراته یو کورونه مو دي، زندګي مو ده. ژوند دغه چارې مو څه دي، کارونه څه دي؟ بس دیکاني کوو، بل شی نشته. پخوا به مالداري وه، جیب هم د غره کې په ولې مالداري وه، مېږې وې. هغه بس چې انقلاب راغی هر څه ته ضرر ورسوه. کاکا دې غره ته کوم نوم اخلي؟ دلته څمڅې دي ستا؟ دې ته کوتیب اولاد غر وایي. دا د خمسو کلی چې دا غاړې چې دي دا 50 کاله مخکې دغه جوی کې به بوتان ښکارېدل، بوتونه به وو. خو موږ به بیا د هغه که مشران وو که د هغه ووایي دا کافر دی او ابراهیم علیه السلام د وخت نه دی، موږ دا په کمرو به ونیستو. هغه به ایسه خطا به مو کړه. چا به بیا هوښیار او پوه سړی به راوړی چې د کته هندوستان پلو یا د پاکستان پلو داسې خلکو ته دغه 15 روپۍ به ورکړي، هلته به تعظیم د که څه بلا دغه یو شیش کې به واچو، بیا به خلکو عظیم کې به کېښودل. نو دا داسې دغه خمچې وې. د هغې نه وروسته دغه د خمسو کلی ورته وایي، د خمسو کلي باندې یادېږي. هغې نه ښکته چکنور ده. دغه خمسو کې زه ګرځېدلی یم، دا ډېرې سختې خمچې دي او په الماسو یې ویلي، دا داسې په اوسپنه هم نه ویلی کېږي. دا مشرانو او د عالمانو له خولې نه داسې وو چې د حضرت عثمان صاحب په وخت کې دا ملک آزاد شوی د کفارو نه، او د افغانستان دلته دغه تاریخ لري که نه. نو هغه وخت کې بس دا جنګونه او جهادونه منډې او تلې دا وکړې. نو خلک وایي چې کابل کې اوس 70 صحابه پراته دي، همالته د مغول دلته دین دغه جوی ته رارسېدلی ده، او دغه اوس ښه کلک دي او ښه مطمئن دي. دا مې خدای ماشاءالله دي، الحمدلله او الحمدلله به وایي. نو دغه ملک مګې اوس قراره کرایي ده، اوس خدای پاک خیر. خلک څه وایي چې دغه څمڅې هم د حضرت عثمان صاحب په وخت کې باسل شوي که مخکې؟ نه دا مخکې دا خدای د حضرت عثمان رضی الله عنه هم مخکې باسل شوي؟ مخکې سوي دي، دا ډېره مخکې دي. دلته د کفارو دغه به وو، کورونه به وو،
دې ته چکناک یو کافر و چکنا نومېده خلکو د مشرانو چکنا نومېده چکنا بیا په چکنور مشهور شو خیبر د هغه مارکو بره مارکو چې دلته هم یو کافر و مارکو دا د یو کافر نوم دغه بعض نومونه دي کوم چې دي هغه چې بیا د کفارو وخت تېر شوی ما د کفارو نومونه کې اچولي دغه مار ډېر بخښنې سره ساده صاحب دغه مار کو خو دا معنا لري چې د کوه غر ته وایي په دري کې او مار د مار غر دا د معنا د غنو خو دغه صحیح ده بالکل نو د سوال ته سمسي ډېر پخوانی دي تقریبا ځینې ملګري وایي چې له 15,000 کلونو پخوا دي نه دا ډېر وختنی دي دا ډېر مهرباني ساده ستا پوښتنه کوم ما مارکو پوښتنه ما کوم زیاتره وایي چې دلته ډېر غټ مار و هغه شته ده که نه هغه بس خلک ورشه ډېره مننه نو دوستانو دغه ګاډي په دې چې کشتیو کې اچول کېږي پورې وړل کېږي او دغلته پورې ډېرې غټې غټې سمسې دي سادات صاحب تېره واخله چېرته اخیستل کېږي دا سمسې ورته ویښې ملګرو ته دغه پورې غره کې دي د سمسې باسل شي فکر نه کوم چې ښکاره به شي ځکه لرې دي ډېرې خو ډېرې جالبې دي او ځکه داسې عجیبه جوړې شوي دي دا کاکا ویلې چې دا په ډېر دا غر ډېر کلک غر ده نو دا په دغه اوسپنه باندې مشکله دی وشي نو دوی په الماسو ډېر پخوا باسلي دي او دلته یو انشاءالله راځو به ورته بس وروره بالاخره یو برنامه کوو ورته انشاءالله دې ته به بیا راځو نو دوستانو دا وه زمونږ د نن ورځې دغه خپرونه چې د مومندرې هزارنو د سیند غاړه کې هم درته جوړه کړې وه ما او سادات صاحب ته اجازه راکړئ تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارو الله مو مل شي زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه